السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمونږ د درس جاهلیت ته مسلې دې عنوان باندې چې کوم درس دا په بل جماعت کې کیږي او هغه جماعت کې سکار کیږي بند کړی دی، نو دې ابتې زمونږ د درس په دې جماعت کې کوو. ځینې مسائل موږ ذکر کړو چې هغه د جاهلیت دي او قرآن او حدیث د هغې نه موږ منع کړي وو. ننني درس کې اولنۍ مسله چې دا ده شیخ امام محمد عبدالوهاب رحمه الله وایي، او دا ډېره اهمه مسله ده، ډېره ضروري مسله ده، نو ډېر په غور سره واورئ او ځان پرې پوهه کوئ. إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وی په جاهلانو کې یو مرض داو، په مشرکانو کې یا په اهل کتابو کې چې هغوی به د خپل مشر خبره منل او د هغه اطاعت کول دا هغوی ته یو ذلت ښکارېدو او دا ورته بېعزتي ښکارېده، او د چا خبره نه منل دا به هغو ته یو ښه کار ښکارېده چې موږ دومره اوچت خلک یو چې موږ د چا خبره نه منو، زموږ مشر نشته، دا هغو ته یو ښه خبره ښکارېده. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی مخالفت وکړو او موږ ته امر وکړو چې تاسو به د خپل مشر، د باچا، د خلیفه، مسلمانانو چې کوم مشران دي د هغوی اطاعت به کوئ، د هغوی خبره به اورئ، هغوی ته به نصیحت کوئ. وغلظ فی ذلک وابدى واعاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسله په مخه کړې ده، حدیثو کتابونه د دې مسلې نه ډک دي، او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت الفاظ ویلي چې ځینې به ته به ای کې به ذکر کما. دا مسله ډېره اهمه مسله ده، خو د دې مسلې د بیانولو نه مخکې یو حدیث به ووایي چې هغه شیخ ذکر کړی ده، او ځینې تنبیحات چې هغه ځان سره په دې زړه باندې ولیکئ. او ځکه موږ وایو غوره دی چې طالب علم چې کوم چې د علم رسنا کي، طالب علم مطلب دا نه چې عمر یې کم وي. زموږ د خلکو ذهن دي جوړ شوی طالب علم ویلی شي نو هغه به ډېر وړوکی هلک وي، په مدرسه کې به سبق وایي. طالب علم چې څوک علم طلب کوي، که بوډا دی که هغه ځوان دی که هغه هر څوک دی، طالب علم سره دی چې د ده سره خپل دفتری، کتابي، کامپي دی، په هغې کې ځینې فواید لیکي چې هغه ډېر اهم فواید دي، په مخه ده ته نه میلاوي. خو دا هغه سړی کوي چې هغه د علم سره شوق وي او چې دا خبرې زه یادې کومه. ځینې تنبیحات بل زه در کوم چې حق د هغې دا دی چې د سپینو زرو په تختې باندې ولیکلی شي د سرو زرو په اوبو باندې، چې د سرو زرو اوبه او د سپینو زرو تختې په هغې له پاسه لیکل پکار دي. دا ډېر قیمتي نصایح. نه مخکې یو حدیث دی چې هغه شیخ ذکر کړی دی، او هغه حدیث مسلم کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي: ان الله یرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شیئا. الله درې خبرې ستاسو لپاره خوښوي. یو دا چې د هغه سره د هغه عبادت کوئ، د هغه سره څوک شریک مه جوړوئ، او دا مسله موږ سره په هغه اولنۍ مسله کې تېره شوې، تاسو ته یاد. دویم: وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ټول یو شي الله په دین باندې، او فرقې او اختلافات مه پیدا کوئ، دا مسله موږ سره تېره شوې. دریمه مسله: وان تناصحوا من ولاه الله امرکم. او د هغه چا خیرخواهي وغواړئ کوم چې الله په تاسو باندې مشر کړی. دا درې خبرې الله زموږ دپاره خوښوي. نه دا خبره دې په خپله راوتې چې دریو په عکس چې څه دي هغه الله زموږ دپاره نه خوښوي. شرک نه خوښوي الله، دا نه خوښوي چې مسلمانان ټول جدا جدا شي، دا نه خوښوي چې موږ د خپل مشر بېعزتي وکړو او موږ د هغه خبره ونه منو، دا نه خوښوي. هغه تنبیحات دا دي. اولنۍ مسله
بچائی خلافت او ولایت دا ګوره څه ګپ شپ نه دی او له دې خبرې یاد ساتئ دا داسې نه دی چې به کور کې ما او تا ناست یو د سفرې په غاړه او ډوډۍ خورو زه تا ته وایم چېرې د خلافت نیوه غواړي او څه کوو څه ترتیب جوړول غواړي خلافت ولایت او باچایي دا غټې مسلې ډېر خطرناکې مسلې دي ځکه علما وایي چې په دې خبرو کې به صرف اولیاء امور خبرې کوي کوم چې باچایان او مشران دي او علما به پکې خبرې کوي نور څوک به په دې کې خبرې نه کوي دین دا نتیجه راووته اوله دا خبره یې ساته ځان سره په دې خبرو کې خپل ټیم مه ضایع کوه په دې خبرو کې خپل ټیم مه ضایع کوه ځینې کسان چې د پلانې بچه پکار دی چې کوز کړی د پلانې پکار چې خېجولی د پلانې خنه د پلانې ښه سړی د پلانې کته اوبره او کته اوبره چې ته مزدوري وکړه په دغه ټیم کې که نور دینداري نشي کولی مزدوري وکړه ته ناست په خپل کور کې او په غټو خبرو کې ګوتې وایي اول دې ته دا ووایم چې په دې خبرو کې خبرې مه کوه که الله تعالی دغه دغه نه درکړی ځای خبرې پکې مه کوه دویمه مسله کم کسان چې علم طلب کوي او دینی ذهنی او دینی ماحول هغه ته جوړي هغه دا نه د پکار چې په دې مسلو کې ځان مشغول کړي بچا کم یو خېجول غواړي کم کوزول غواړي د چا منل غواړي چا نه منل د قصې پرې ده علم وکړه علم پکار دی قرآن او حدیث یې زده کړه چې ته علماو سره کښېنه دریمه مسله دا عقل ته دا خبره نه ده راځي چې کم باچا ښه دی او کم ښه نه دی بلکې دا خبره چا ته راځي ده د شریعت ته راځي او شریعت څوک بیانوي علما یې بیانوي دا د ماشومانانو د عوامو د امپړو کار نه دی نه د ځان سره یاد ساتئ څلورمه خبره په زړه کې چېرته دا سوچ مه راوله چې ته مشر شي په زړه کې چېرته دا سوچ مه راوله چې ته مشر شي د نفسونو او د انسانانو د طبیعت ته د دوی طبیعت کې الله دا خبره چولې ده چې د دوی د مشري خوښه هر سړی وایي چې ما ته چا په ګوته باندې اشاره وکړه چې دا پلانې کم سړی چې ځان مشري ته ور مخامخ کېږي ډېر خامخ کوي نه دا ستا کار نه دی او دا سوچ هم مه کوه چې زه به مشر شم دا سوچونه مه کوه دا یو څو تنبیهات دي د درس په اول کې ځان سره یاد ساته زمونږ ټول ټیمونه په دغه کې ځای شو او که دې سړي نه ته پوښتنه کوي چې ته دا مونږ په څه طریقه کې د رسول په طریقه کې کنه سي ګډوډ کې ته یو مونږ ولنه ورسي قرآن صحیح نشي ویلې قرآن نشي ویلې ځکینی فتوی بلګي دغه علما درباریان دي او د بچیان کافران دي او به دوی بس وته غواړي د دوی خبره نه منل پکې د خبره وکي او مونږ ول خپل نه ورسي قرآن ول نه ورسي او دا غټه خبره وکي د سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه چې کله عثمان بن عفان وجلی شو خوارجو شهید کو او فتنه او فساد خاص کر په مدینه کې ډېر زیات شي ناغه دغه زینه وته او یو کلی کې اوسېدو نبی او سره حجاج بن یوسف هغه سره ملاو شو ته چې ته دلته سکه دا غوښتي چې مال رسول سم اجازه ترا کړه او دې راځي سیرت کې چې کم وخت نه چې عثمان بن عفان شهید شو او دی وته د مدینې نه نسلوي خاله بهر تیر کړی چا به ته ورې د ناراضي فتنې او مسلې ډېری او موږ په دې ګوتې نشو ځان نه خرابو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صحابي دی رضي الله عنه سره ولکی صحابي دی او نن سبا غریب هغه دنیوي امور باندې نه پوي په مزدوري نه پوي په خبرو په چل باندې پوي د خبرو په چل دینداري پرې ده خبرو چل بولنه چې کینی نه بس د حکومتونو د مسلې برابرې د غټې مسلې یره دا مسله په کار دي شنو چې دې شي کړو چې دغه وزیر اعظم کړو د صدر کړو د بچا کړو مانه بګی ته پوس کړي لکه ته د خبرو چل نه دي ته چې وي چې بده ګوتې وا امت کی چې همیشه فتنه او فساد جوړیږي د خبرو دلاس جوړي سوچ دې خبره ته تاریخ اوچت کا چې کله مویني توي شي او خلک وجلې شي هغه په دې مسلو کې وجلې شي د په دې مسلو کې به ګوتې نه وي دا مسلې علماو ته پرېده دا دغه کار دی
علما پوښه او اولیاء امور پوښه بچیان پوښه الله په قران کې سوی یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ای ایمان والو د الله اطاعت کوي د رسول اطاعت کوي واولي الامر منكم او د خپل مشرانو چې کله دا غوي خبره د الله او د الله د رسول سره برابر علما وي د مشرانو مراد دوه قسم خلک دي بچایان او علما دا مشران دي نو مسلمان بچا مسلمان خلیفہ داغه په موږ باندې غټ حق دی دا خبره به مني داغه د خبرې خلاف پنه کې پدې کې رسول صلی الله علیه وسلم نه ډیر زیات نصوص راغلي ډیر زیات ورته چې رسول صلی الله علیه وسلم په پته چې دا مسله خطرناکه مسله ده کبدي کې زدي الفاظ ونه منو کې دي چې خلک بدی کې واقع شي رسول صلی الله علیه وسلم زی په زی ویلي دي علیکم بالسمع والطاعه تاسو به خپل مشر چې کوم مسلمانانو مشر دی خلیفہ کاغه قسم مشرتیا ګور مشری په دوه قسمه یو غټه یو وړه یو عامه مشری ده عامه مشری کوم وي بادشاہ خلیفہ ده عامه مشری ده غدي ده غټه مشری وي الامامه العظمى عربي کې د دې شو یو وړه مشری ده کدا مشر وړو کې ده غټ ته خبره به معنی اوس یو کسان په سفر باندې وته او درې کسان دي یو کس مشر کړي نو دوه دغه لاندې دي یو مشر دی دا دوه بده دي یو خبره مني د مشر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم علیکم بالسمع والطاعه د مسلمان باچا او خلیفہ او د مشر خبره باوري د زموږ لپاره شرف دی د امت علما سوي وی د الله رب العزت د غټ رحم دی په دې امت باندې چې دوی ته د باچای د مسله ور کړی او دا ته واضح کړی ایسا سوچو کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د وخت نه ونه د اوسه پوری مشر نه دی د امت په ساحه کله دې چې مشر نه لکه اوس هر ملک تاسو وګورئ چې د هر یو ملک د مشر لرکو او قانون ختم شو او نظام ختم شو او مشران ختم شو او قاضیان ختم شو او هر څه ختم شو تاسو اسی سوچو کې به دماغ کې تصویر جوړ کړئ چې د ملک په ساحه دی د الله غټ رحم دی په موږ باندې چې په موږ باندې مشران مقرر کړي او به موږ ته ویلي چې د مشرانو خبره به اوري د دوی مخالفت باندې کوي خو به یو لنډه غونډه کې قاعده موږ راکړي چې ډېر اهمه قاعده ځان سره یاد ساتي په یو سفر باندې رسول صلی الله علیه وسلم سریه ولګلې نو وړکه ته لخرې ولګوي ولاقیته او باغ باندې یو کس مشر کړ دا کس الته په خبر باندې قار شو د کسانو به مخالفت کړي نه دی په خبر باندې قار شو د کسانو ته ویل لرګي راوړي او لرګي راوړي به ورته لګي ورته اوسه ته وې دانګي قار شو هغه غلي ولا چې ورته څنګه ودانګي ویو دانګي وته وسنګ ورته دانګي تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره باوري من اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني چې د مشر اطاعت کو کا غټ مشر دي کا وړو کې دي نه د الله د پیغمبر اطاعت کو چې د پیغمبر اطاعت کو نه ده د الله اطاعت کو چې د مشر خلاف ورزي وکړه د رسول الله خلاف ورزي وکړه چې د رسول خلاف ورزي وکړه د الله خلاف ورزي ته دا حدیث او بیا مغرب نغه یو پکې وي ته مونږ ته وی چې د ورته ودانګي او د رسول الله حدیث راته مونږ خو به د رسول الله په راغلي دي لپاره چې ور نه بچ شنو ته ورته بیا چې مونږ چې د رسول الله ایمان راوړل او مرګري شي خو دې پر مرګري شي چې د ور نه بچ هغه تر ته بیا ور بل کو ته ودانګي په دنیا کې متوراج خل چې کله راوي چې کله غوسه سړی شو او دماغ یخ شو نو به ویل ور مړ کې دا هر سره ټول کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې دې مسلې تذکره وشو چې کله رسول الله مخ کې تذکره وشو نو رسول صلی الله علیه وسلم کې دې کسان ورته دنګل نو د قیامت پورې وبکیو او بيداوي یو ډیره قیمتي خبره لا طاعه في المعصيه الله او د الله په نافرمانی الله او د الله د پیغمبر په نافرمانی کې بدچا خبر نه منل کیږي او بل څه کوي لا طاعه الا في المعروف بخکار کې به خبره باندې نو دا یو قاعده ده کله چې په موږ باندې څوک مشرش یعنی مسلمان بادشاہ دی یو کافر بادشاہ دی کافر بادشاہ به ورسته خبره کو خو چې کله په موږ باندې یو بادشاہ مشرش هغه مسلمان دی او دې موږ ته وایي چې یو دې څه کار راته خو چې وایي کې الله او د الله رسول مخالفت ته موږ بس کو دا ولمنو نه دا بلمنو خو اې دا نه منلو مطلب دا دی چې بده پسې به وضو دی بل لري کو
دا مطلب نه مطلب دا چې موږ به دا خبره نه منو حق به وایو حق به بارزي کې وایو که څوک به مړ کېږي او که څوک به وجل کېږي حق به وایو مطلب یو مسله ده او مشر غلطه کوي علماء له پکار ده چې دا مسله صحیح بیان کړي لکه څنګه چې عباده بن صامت رضی الله عنه حدیث ته چې موږ د رسول سره بیعت کړو په دې خبره چې على ان نقول الحق اينما كنا چې موږ په کوم ځای کې یو حق به وایو او سبحان الله په دغه بیعت کې یو دا بیعت به کوم کړي چې موږ به د مشر خبره منو نو ګوره د مشر خبره به منو او حق به فرض کې وایو مطلب دا چې کوم مشر غلطه خبره کوي نه د غلطي مرګرتیا به نه کوي عجیبه حدیث ته یو رسول صلی الله علیه وسلم وی یا غیر مقبول حدیث وته حذیفه بن یمان رضی الله عنه تاسو ټول پیژنئ معروف صحابي دی او فقيه دی او ډیر خيار دی ډیر په هول الله ورکړو ځکه هغه دی ورځ د ابو موسی شریف رن سره ناسو ابو موسی شریف یو کس راغی وته وی ک یو کس تور رواني او بل کس وجنی د الله د پاره یعنی jihad کې نو دا سړی به چرته ځي ابو موسی شریف جنت ته وځي نه حذیفه بن یمان رضی الله عنه ناسو ابو موسی شریف ته وی تپوس دی وک او پوهه کا تپوس دی بیا وک او به پوهه او خسته مسله صوت به وای وی چې سړی تور روالي د الله د پاره او بل سړی وجني ان کافر مړ کی د سړی بچرته ځي هغه واضح سوال لوي چې به جنت ته ځي حذیفه بن یمان ته وی تپوس دی وک او پوهه کا بدویم پیر اخر بیا تپوس کو هغه سوالو کو دغه جواب په دریم پر دغه بیا وې هغه بیا تپوس کو هغه سوال هغه جواب پس ورم پیری چې وی نه هغه ته وای ته پوک هغه وی دي څه وته وای ابو موسی ته وی دي څه وته وای کستا دې مرګري تور راغستی او کافر وجنی د شریعت پرانا کې نو دا سره جنتی دی او حذیفه بن یمان قیمتي خبره د غزي کړی دا وی ډیر خلکو توري راغستی د الله لپاره خو تلی جهنم ته دی ولې ځکه چې هغه طریقه دا اوسینه او طریقه غلطه و حذیفه بن یمان رضی الله عنه ابو موسی شریف دا خبره باندې پوکو چې ګور تعالی پکارو چې هغه نه تپوس کړي چې ستاسو رور چې تور راغسته د کافر وجني آیا د چې تور کم ټیم کې راغسته د توري راغسته ټیمو د تپوس پکارو د علماء اجازه ورکړي دي د قرآن د اجازه ورکړي د ټیم کنه خیر د مې د دې پر قصې ذکر کړي چې حذیفه بن یمان ډیر یو په صحابي او د دغه علامه سو د پوي وی كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير خلق بدر رسول الله د خیر مبارک ته پوښتنه کوي چې رسول الله موږ ته ښکاروخه وكنت اساله عن الشر عموما دې څه پوښتنه د شر مبارک مخافه ان يدرك ان دې چې شر ما تر ورسي دا صرف په دې کې د صفات یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله پوخا خو جاهلیتو الله تعالی ولګلو د دیني د درکو خیر راغی نعمتونه دي خیر او برکات دي فهل بعد هذا الخير من شر دا کوم خیر چې الله موږ راکړی ته چې اوس موږ سره د دین اې دا به قیامت پوری کنه دینه بعد موږ شر راځي رسول الله شر راځي نبی دې په ځل کې و چې دا شر به قیامت پوری کنه دا غینه بعد به خیر راځي وی رسول الله هغه شر نه بعد به خیر راځي وی او خیر به راځي او فيه دخن خیر به خو به خیر کې بلک تور والی لوګي به بکی خیر به پاک خیر نه دي چې دین باندې څنګه وسته دا واضح خبره یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کم زما د امت چې کم اولنی خلق دي دوی د هغه فتنو نه بچ دي کم چې ورستنو باندې رواني وی رسول الله هغه دخن شي دا تورواله هغه لوګي وند کې څه هغه لوګي دادي چې زما په امت کې ډېر خلق بچایان مشران زما په طریقو به عمل نه کوي زما په طریقو به عمل نه کوي بلکې یو روایت کې راځي قلوب الشياطين في جثمان الانس زړونه به دغه بچایانو د شیطانانو او جسم به د انسانانو او دوی به دې کارونه کوي چې تاسو به خوښ نه وي او یا رسول الله نجب سکوم ګوره دې غریب ځان سره دغه مؤمن دي شي شر راځي زب سکوم
دا اوس که موږ ته دا خبره شي موږ وسوس چې دا سړی به څنګه وجنو څومره کسان به جوړول غواړي او څنګه حمله به کول غواړي سړی وي یا رسول الله زه به څه کوم ته ما ته ووایې زه به څه کوم وایي ته به داسې کار وکړې چې د مسلمانانو ټولګی به نه پرېږدې او د هغوی چې کوم مشر دی د هغه اطاعت به کوې د دې باوجود چې دا باچا به داسې کارونه کوي چې هغه به د رسول صلی طریقې نه وي زړه به د شیطاني جسم به د انساني رسول صلی وایي هغه به به وځي نه لکه جنګ به ورسره نه کوي او دغه خبرې به نه مني کومې چې غلطي دي خو د هغه وخت به چې کله خلیفه مسلمان لکه سړی خلیفه دی اوس ځینې کسان نشي یاره د پلاني ملک د باچا کافر دی ولې کافر دی وایي د شراب څکوي په شراب څکو باندې څوک کافر کېږي دا یاره پلانی کافر دی ولې کافر دی وایي ده چې دغه دا نظام جوړ کړی د مخالفو د جرمانو ده په دې څوک کافر کېږي دغه مباح کارونه نه خبره مې دې پورې کوله چې په وړه خبره معمولي خبره باندې موږ د هغوی نه لاس نشو ویستی بلکې په یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف بيروت كازي عبد حبشي أسود مجدع الأطراف كپتاسو باندې یو تور سړی مشر شو حبشي تور مجدع الأطراف یې خپینې یې لاسونه نه وي اوس ګوره یو سړی غلام دی عبد دی یعنې آزاد سړی نه دی غلام دی تور دی حبشي دی په یو حدیث کې راځي رأسه کالزبیب سر یې داسې لکه د وسکي په شان وړوکی غوندې کې سر یې دی پنځم یا لاس نشته یا خپې نشته که داسې مشر راشي رسول صلی که داسې مشر راشي د هغه به هم منئ که داسې مشر راشي رسول صلی علیکم بالسمع والطاعه رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا خبره کوي وایي داسې مشران به په تاسو راشي چې تاسو به په هغوی لعنتونه وایي او هغوی به په تاسو وایي او هغوی به تاسو سره دشمنی کوي بغض کوي او تاسو به د هغوی سره کوي یو صحابي پاسې وی یا رسول الله موږ خو ورسره بیا جنګ کوو نه جنګ به نه کوې علیک بالسمع والطاعه جنګ به ورسره نه کوي خبره به ولوري دا خبره چې روغ کې د مسلمانانو کې به تفرق نه پیدا کوي ته به وځې نه د جماعت نه ځکه جماعت نه وته غټ نقصان دی غټ نقصان څه دی د جماعت نه وته لکه اوس حجاج بن یوسف د ستوري پیژنې کنه ظالم بچاو کنه ظالم انسان دومره ظلم هغه کړی چې زبیر ابن عوام زوی عبد الله رضی الله عنه هغه د الله په کور کې وجلی په حرم کې نو په سلفو کې د یو کس سره اسعامي سره ملاو شو ورته ویې ته خو وینې که نه حجاج څومره ظلم کوي او ظلم خو ډېر کوي خیرې ورته ونه کړو ته موږ ته ووایه موږ ته امر وکړه موږ ورته مانځه کې خیرې کړو الله به غر کوي خیرې ورته ولیکې دوا ورته وکړه که دا سړی سیده شو تاسو به هم سیده شي که دا سړی سیده شو ملک به سیده شي چې ملک سیده شو تاسو ټول به ښه شي نو زمونږ د ډېر خلک چې دا مسلې دي چې به دغه کوي دي به تحمس کې یعنې د ځوانانو ته چې ګرم ګرم ومړه د فلانې مولا درباري مولا دی ولې درباري دی وایي دی باچا ته دوا کوي دی باچا ته دوا کوي امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام فضیل بن عیاض رحمه الله دا دواړه غټ غټ علما دي غټ غټ امامان دي دواړو دا خبره کړې ده که موږ ته چېرته پته وي چې دا فلاني دوا به الله زمونږ قبلوي نو دا دوا به زه باچا ته کوم که زما په ټولو دواګانو کې یو دوا الله قبلوي نه که یو به د باچا دپاره کوم فضیل بن عیاض رحمه الله چاته پوښتنه کوي ولې ته ځان دپاره ولې نه کوې وایي که د ځان دپاره مې وکړه نو فایدې صرف ما ته میلاویږي او که باچا ته مې وکړه نو فایدې البلاد والعباد دواړو ته میلاویږي ملک او بندګانو ټولو ته میلاو شي نه آیا زمونږ په زړونو کې غیرت د هغه مولیانو نه زیات تکسیل امام احمد بن حنبل امام فضیل بن عیاض شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله امام ابن القیم رحمه الله دا غیر علما چې کوم تیر شي آیا د دوی په زړونو کې دا غیرت نو کوم چې زموږ په زړونو کې دی فالتو خبرې ټولې نو کله چې یو باچا مسلماني او سره قید دی او دی ګناهونه کوي او دی فاسقي او دی فاجري او دی خلکو ته امر هم کوي په غلط کار باندې نه دا خبرو کې یو خبرم د دې دپاره جواز نه جوړېږي چې ته وځه او د جماعت نه ځان جدا که او په ده باندې حمله وکړه او چې دی فساد جوړ که پاتې دا مسله شوه چې کله حاکم کافر د هغه سره به څه کړي د هغه مبارکې حدیثونه راغلي دي
چې رسول صلی الله علیه وسلم وی الا ان تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. باچا کا ظلم کوي دا مسله مخکې تیر شو. رسول په حدیث کې وی وان اخذ مالك وضرب ظهرك، کدا باچا استملا وی او ستانه د مال په زور له ظلم زیاتی سره نه توبه شي جنگلا نه. فاسق فاجر د غلط کار امر کوي زمونږ بدی شي په مونږ لعنت وي مونږ بدی شو کدا هر څه بګی دن نه مونږ د درد جماعت نه نشوته. خوس کباچا کافر وو یا کافر شو هغه سره وسکو نو رسول الله سم دغه یو قاعده خو دی او قاعده ده اسمعوا واطيعوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د باچایانو خبري مانی او اطاعت کوي الا مگر په یو حال کې ان تروا كفرا بواحا. او دې خبر زمانه خبر د زړه کولاو کوي دا خبرې چې تاسو ته کمی کومه ډېر قیمتي خبرې دي. اولنې شرط چې تاسو ویني کفر بواحا خکارا عندكم عليه من الله برهان، تاسو سره دې خبرې په کفر باندې دلیل نه ده. سو خبرې شوې په دې کې درې ان تروا چې تاسو کفر سره ویني او سره بنګ بشراغه یاره پلانې بچا کافر دی ویلي وي ما دې چا ویلي چې دې بوت شي دی لګي نه دا خبر بچري نشري الا ان تروا تاسو ویني دویم کفرا بواحا ښکار کفر شکی خبره نه چیرې کې دي چې دا کفر یو کې دي شي نه په شک باندې ښکار نه کی. دریم عندكم عليه من الله برهان، تاسو واضح دلیل چې دا خبره د کفر دلیل څه دی غلوځي. سلورم شرط باجماع العلماء هغه دا چې قدرت دي سره د لري کولو. اوس موږ دې وایو چې حاکم موږ ولیدو کفر وکړو موږ ولیدو په خپل سترګو چې کفر وکړو کفر ښکار کفر شک پکې نه و دلیل په مضبوط ته چې دا کفر دی. خدا سلورم شرط نشته هغه څه قدرت طاقت. نظر دا مسله به دې واضحه کوم دا باچا چې کافر شو دی او فساد دی. فساد دی کنه دی فساد دی. او کومنګ بغیر د قدرت نه او طاقت نه د باچا مقابله ته وځو هغه ملک ته پوج دی اسلحه ده نو ویني بلازم بيږي ویني با بيږي دا نه منلو خبره چې سړی چې زما جنگو کوم ویني بنه بيږي ویني به بيږي عزتونه به د خلکو ختميږي بوډاګان به عزت کیږي زنانه به عزت کیږي د هر سبا کی او اخري انجام به دروځي چې دغه باچا په پاتې کیږي. اوس هغه فساد دی چې باچا کافر دی دم فساد دی او دم سره د سره فساد دی. په دې دوانو کې غټ فساد کم یو دی. دا په اخره کې چې کوم دی دا فساد دی. ګوره دا ولنې بچا چې دی دا کوم چې کافر دی دا یو فساد دی. خو ملک راټینګ دی امن دی امان دی د خلکو حقوق خلکو ته ملاويږي دا امن او امان دی. خو بچا کافر دی او شریعت موږ له اجازه درکړې چې اوځي خود یو سلور شرطونه خو دي په سلورو کې دریشتي سلورم نشتی طاقت نه چې کله موږ د بچا مقابله له ووتو زموږ سره یو څو کسان دي معمولی غونډه کې اسلحه ده هغه راغی موږ یې موجلو هغه معمولی اسلحه را نه موغسته زمونږ خاندانونه زمونږ کورونه زمونږ علاقې هر څه ختم شو امن امان لا ختم شو او هغه حکومت که کافر دی بالفرض او کافر ثابت شوی ناغه سره د کفر زمونږ سره دښمنی خزیاته شو. نو دا دویم فساد دی اورنی فساد نسه دی غړت او کوم سره طاقت یي د دې ختمولو بیا واجب دي چې موږ په دغه بچا په سوزو دی لري کو واجب دي که څوک نوزي دی به ګناګار واجب دي چې موږ بوزو چې دا بچا لري کو. خور سره خبره اوره کم کسان چې درس کې سرونه اړي راړي ګوردا ډېری قیمتي خبرې دي دا به غور سره ووري. نه خبره مې دی پوری کوله چې کافر بچا په سيوزي دغه خپل شروط دي او تاریخ اوچت کوي. تاریخ کم کسان چې په دې شي بچا په سيوتي دي چې کفر ول ثابت کړي به وتی به طاقت نه هغه انجام سره دغه من تاریخ کوي. حجاج بن یوسف ظالمو کنو وو
تر دې چې ځینې روایتونو کې دې سره غلي ول علم عند الله چې هغه بسل کسان د ورځې وجل. خو زه به صرف دومره وایم چې هغه په ظلم کې دغه پوره دی چې هغه عبد الله بن زبیر رضی الله عنهما هغه په مکه کې وجل او به په حرم کې ټوکړي ټوکړي کړه او سوړن کړي وو. خو هغه وخت په ټیم کې صحابه وو کنه وو د صحابه د مقابله لوري نه دی طاقت نه وو. هغه دومره ظالم سړی دی او داخله خو هغه وجني کوم چې هغه مخالفت کوي وجني کوم موږ وو یو څو کسان یو موږ به ختم کی چې داغه د دهشت او داغه د ظلم به خزيات شي. په دا ډیره دقیق مسله ده چې هر سړی له فکر جهاد کی چې مسلمان بچا کا هر قسم شي روغ خبره بوله منی غلط بوله نه منی دا ټول خبرې نه چوړلې چې بچا سو پوری مسلمانی روغ خبره بوله منی غلط بوله نه منی او د جماعت نه نه وځي. او چې کله بچا کافر شي ناغي کې بسلور شرطونه ګوري د کوپر د پاره چې کوپر وینې ښکارا شک پکې نه دلیل بي او طاقتي که طاقت نه او بچا کافر دی نو بیا به مونږه گزاره کو او صبر وکاو گزاره وکاو او صبر وکاو او باقي د دلیل نه چې هغه مسلو لزه اوس نه زما خدا مونږ سره ونه چور د مسلې راووتو یو نه چور د مسلې راووتو او بیا د په اخر کې نصیحت کوم چې په دې قسمه خبرو کې د ځان نه خبرې نه کې. په دې کې یو مسله دام ده د حدیث کې رسول الله سموي چې خیر خوایي د بچا خیر خوایي د بچا خیر خوایي سره چې هغه ته نصیحت وشي هغه ته نصیحت وشي. ګوره بچا ته دا نصیحت نه دی چې ته د جمعې پورز د منبر ته وخی چې په هغه به کنځلې کې دا نصیحت نه د دین سلف منه کړی دا ګوره ښه دا نصیحت نه بلکې د دې سره بچا خرابي. لکه زه تاسو مثال دي شي درکم دی ولاقي مشرب والو ځه لکه زموږ په علاقه کې د علاقې مشران دي او د علاقې چې کوم مشري هغه سره زوري هغه سره غالبا زوري او د شریعت خلاف کوي د خلکو سره ظلم زیاتې کوي. او زه په دغه علاقه کې عالم یم ما ته چوي چیرې د پلانې سره چې دی کوم چې د علاقې مشر دی الله ولا طاقت ورکړي هغه ظلم زیاتې کوي او ګناونه کوي نه ته د دې سهل لو بس یو ما ټک بټن کولاو کړه او په سپیکر کې مې وې چې دا ظالم دا فاسق او د حدیثي څه خیال لري چې دا سره زما د خبره ومني نه ومني خو کوزه په دغه سړي پسې ډېری ته لاړ شم او کینه مو سره او پوهه کوم چې ګور اول ته دوم چې زه عالم یم قرآن او حدیث باندې پوهیږم ته چې کوم کار کوي الله بنده ده الله په شریعت کې نشته ټول الله دین خلاف ورزي کې الله نه وېریږي دا هغه په موږ باندې حق دی د مشرانو چې موږ علما عوام نه چې د علماي د الله نه وېری. لکه هارون رشید رحم الله تاسو ټول پیژنئ کنه څومره سخت سره په حق مجاهد عابد زاهد خلیفہ تیر شه او داغه په وخت کې کم عالم چې داغه وخت نو می دماغ لازم او تو کړه منځ کې تر شو به ومدته ډیر تقوا در سره او په حق به چانه نه یریدو در دې علاقه کې غټ عالم نو دې هغه به کله نه کله ته چې کله وبسلا نډيري سخت خبرې به د کولې نه هارون رشید به د خپل وزیرانو ته ګوره سړی راځي سخت خبرې کوي سب وای نه د پوهه دی هغه چې سوی پاګې باندې پوهه دی او سیرت کې دي چې راځي چې هغه مشرو د عالم چې کوم عمر کې مشرو هارون رشید نسبینګیرو هارون رشید ته نصیحتونه کول او هارون رشید به دقوي نعم یا عم نعم یا عم او تر دا خبره وي سي دا خبره استاسي دا خبره استاسي ګوره د علما او د مشرانو په منځ کې رابطه پکار ده. خو کو دې سړي د هارون رشید خلاف په منبر باندې خطبه کړه او د باندې لعنتونه کنځلي کړه د بوله دا خبره منلو نه مو منل. خزینه علما په سلف کې د بچایانو په صفت لور اتلو نو چې ته چاو ته باس کړی د خپل خلق کسان چې نن سبا زموږ د خلک دی ولیا بالله چې ته چا باس کړی دی وې د پلانې مولا او د پلانې عالم او د پلانې د بچا خاص کسان دي او منافقان دي. حالانکه دا په وخت کې درونه غټ علما او محدثین چا خبر کو چې تاسو د بچایانو په زیر ازیر دا خبره تقوادر ګورزمو په تل کې تقوادر هغه چې د بچا نه ځان
لري ساتي خکه دا غلط کارون کې وي غلط تم کې خو تقوادار سره به خپل نه راځي دا تقوا ده تقوا خدای چې دې به بچا په شي راشي او پوي کې په طریقه باندې دا تقوا ده ها چې کله دې پته ولګي دا دې کسب علماء ته نو دې خلکو ته وي تاسو وایي چې په بچا کې دا غلط کار دی دا غلط کار دی دا غلط کار دی مونږ ومنل چې دا بکشتي نو تاسو څه غواړئ چې بچا دا کار پریدي یو مونږ دغه غواړو نو وحي به ترازی باغې به پریدي دا مونږ چې د بچا په ځخه دغه لپاره جو کنه دا مونږ چې د غټو خلکو سره کینو خو په دې کینو کې چې پوهې کو مونږ چې دنیا لپاره خو نه ځو نه کسانو ټول په جمعات کې سرونه کوځنی ولو او په خپل خبره کې په خپل فساو شو تاسو وایي چې بچا ظالم دی او بچا دا کار کې دا کې نو بدلول غواړي کنه او یا بدلول غواړي نو جبريل برا کوزي کې هغه به ته وایي چې دا کار پریدا د رسول صلی الله علیه وسلم پیغمبر نشته کنه موږ ته مسلې معلومې دي موږ به د بچا کور ته ځو د یو طریقه ښه نن سبا د خلکو ذهن دي جوړ شي کوم یو مولا لا او د بچا بنگلې ته مخامخ ودرې او یو غټ کانه راوغستو او د کړکۍ ولويشته روزه کافر مرتده روزه فاسقه فاجره ظالمه خلق وي تقوادار عالم دی سورو خيار سره ته خيار دی د عقل بخفو کې پروت دی د عقل به کوم ځای بخفو کې انزل الناس منازل ما شرنا نو ارسل خپل مقام ورکه آیا د دې سړي مقام دی چې د کړکۍ دی بکاړي باندې وښته شي او د دې د بهر نه چغي والي شي خلکو به مخ کې دی عزت شي تر دې مقام دی د خو دې مقام نه د عام سړي خو نه د سره کېنا د خپلان پوکا نو په موږ باندې دا لازم دی چې موږ به د مسلمانانو باچا ته دوا کو او هغه ته نصيحت کوي علما او په دې طریقه باندې حق برس علما خپوي خاتون لېږي زیرازي پسې کتاب وللیکي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی داغه په وخت کې کوم باچاو هغه په دې مسلو کې ګډوډ کېدو په دې دینی مسلو کې ګډوډ کېدو نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سي چلو کو یو کتاب ولیکو دا غینو مکیخو السیاسه الشرعیه شرعی سیاست خزخیم کتاب ده وسم ملایو مکتبو کې دا کتاب ولیکو هدیه کو دي چاته دی بچا ته د دې مسلې زده دغه بچا کې به ظلم زیاته وکنه به لازم به کوزه کې چې نږدې وخت کې دوله امویه کې ظلمونه شوي دوله عباسیه کې او بیا د شیخ الاسلام تیمیه خاغه 700 هجری کې لازم په وخت کې د بچا کې خو کمی زیاته وو د کمی زیاتې باوجود هغه ول کتاب ولیکو علماء له فکر ده چې د بچایو ته نشي ته ښه کله چې عالم راشي په خطبه کې دوا وکړه بچات نبی به خلک سوي درباري مولا دی يرندو کې دی او زمونږ په دې معاشره کې یو مولا مرشد او چې الله سره معامله ده بجلیګر مولانا سے مشهور مولا هغه به زیاته کې سړو کې د بچیانو به کنځلې او به غټو خلکو به زیره په دې ردو ده دغه موضوع دغه موضوع د بیان زمو خلک سوي دا غیرتی دی تقوادار دی دیندار دی نو ځکه خو کنځلې کوي دا خبره صحیح ده دیندار سره کنځلې کوي دیندار سره په عوامو باندې دغه عمل ورانه کله یو سړی کې دومره جذبه ده چې دا مشر غلط کار کوي لاړ شه دې مشر سره کېنه ته څه مونږ کړي دې مشر سره په څه طریقه باندې ملاقات کیږي کنه کیږي هغه ته خط ولېګا فاکس وته ولېګا په نیټ باندې سره ملاو شه خپل نشي څه ضرورت دی چې ته په خطبه کې او په تقریرونو کې په مشرانو باندې کنځلې کې او هغه په خټه کې وبه خزياته زبر دې فائدې او خبرو وکم چې کله باچا ته پته ولګي دې خبره کې سوچو چې کله باچا ته پته ولګي چې د خلک زمان باچایي اخلي ته باچا په دوی سره ښه معامله وکي چې کله باچا ته پته ولګي چې د خلک ما سره مینه نه کوي زما د پر دوا نه کوي علماء په ما بس نه راځي ما نه پوه کوي او ټول بالمرصاد په سوکو نه چې کله به د باچایي موږ د دینه نشو دغه بچا موږ سره خو کی هغه ته پته لري چې دا شرمخان دي ماته نه استي
هغه به خدای مسله به خټه او چې کله هغه د پته ورګي چې نه دا کسان زما خیر خوا دي او ما پوه کوي او په ما مین دي خو په ما کې ځینې غلطیانې دي نه دی و شرطین دا غلطیانې ځان نه وباسي چې کله د قرآن او حدیث په رڼا کې دته نصیحت وشو نو دا یو اهمه مسله وه او په دې باندې د خپل درس ختم کو دا یو اهمه مسله ده او د دې مسلې د لاسه په تاریخ اوچت کوي چې څومره وینې بهېدلې هغه ټول د دې مسلو د لاسه دي که څوک بېعزته شوی دا په دې مسلو کې دی او که چا هر قسم نقصان چې چاته رسېدی غالبا هغه په دې مسلو کې دی تاریخ اوچت کوي تاریخ اوچت کوي لکه داسې ووایو خوارج چې راووتو په دغه پسې په عثمان بن عفان پسې عثمان بن عفان مسلمان دی که نه په دې کې چې څوک شک کوي کافر دی مسلمان دی که د رسول صلی مرګری د رسول صلی الله علیه وسلم داسې زوم چې دوه لوڼې پرې واده وي خوارجو نه تپوس وکړه لکه تاسو ولې راغلئ په دغه پسې د مصر نه په عثمان بن عفان پسې راغلئ او تاسو هغه شهید کو لاسونه هم ترې پرې کړو په جسم کې ورته چړې تاسو ور ومنډلې ولې وایي ځکه چې د خپل خلک ور مخکې کول د خپل چې کوم دته نږدې و په نسب کې هغو له مشري ورکوله فلاني علاقه باندې فلاني او دا ټول د خپل خپلوان دي هسې دا خبره د دې لایق ده چې یو سړی د لاس پرې شي دا خبره د دې لایق ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم زوم د هغه په خېټه کې دې چړې ووالی شي د دې لایق ده اول خو موږ دا منو نه چې عثمان بن عفان ظلم وکړي عادل باچا رسول صلی الله زوم او جنتی سره خو کو بالفرض اسی دا خبره کوم ګوره دا کې دی نشي خو کو بالفرض شی وي دي سي او عثمان بن عفان ظلم کړي اې دا ظلم د دې لپاره بیا ظلم په مقابله کې به دي کار کول جایز کوم چې هغه عثمان بن عفان سره وکړي نه دغه شان بیرشه علي بن ابي طالب چې کوم خلک راوتی به ورسته چې کوم خلک راوتی ټول فتنه او فساد دغه د لاسه جوړل الله سبحانه وتعالى موږ ته توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو ولادي موږ د فتنه او د فساد نه لري ساتي ولادي په موږ باندې هغه کسان مشران کی چې هغه د دې منصب لایق او ولادي زمونږ هغه مشران چې زمونږ د شریعت خیر ساتي او مسلمانان دي الله دې دغه ټول حفاظت وکړي او خاص کر الله دې د ملک چې کوم بادشاہ دی الله دې دغه حفاظت وکړي او الله دې هغه باندې رحم وکړي چې په دې ملک کې دغه په دې ملک کې قران او حديث بیانول کېږي په جمعتونو کې منځونه کېږي د الله د شریعت حدود پکې قائميږي الله سبحانه وتعالى ولخ توفیق ورکړي د دې کار والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين